السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری آصف خان. په دغه هیله چې روغ جوړ ښاد او آباد به د ټولو نه اول خو ټولو ګرانو مینوالو ته د اختر د دویمې ورځې خوشحالۍ ډېرې مبارک شه. او بیا راځو په نازیه اقبال وایي چې په یو قدم تر لندنه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د میراثیانو. د میراثي لفظ معنی به ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې میراثي څه ته ویلی شي. نو میراثي هغه چاته ویلی شي چې څوک درته په 10 روپو په غوجل کې هم ګډېږي. نو د نازیه اقبال حساب د هغه میراثي دی چې کم درته په 10 روپو په هره غوجل کې ګډېدی شي. خو د دې دغه ویلیو په پاکستان کې ختمه شوې ده او اوس تلې ده لندن ته د شهرت حاصلولو دپاره. خو هغې پاکستان څه چې خپله لور او خپل ورور هم په شرمونو وشرموو. نازیه اقبال په یو ویډیو کې ویلي چې ما د پاکستان دپاره ډېرې ملي نغمې ویلي دي. نو صحیح ده، تا خو د پاکستان دپاره ملي نغمې ویلي دي، خو په هغې باندې تا په لکو روپۍ اخیستې دي او تاسو په فری کې تا د پاکستان دپاره ملي نغمې نه دي ویلي، تا په هغې باندې ښې ډېرې روپۍ اخیستې دي. نو د نازیه اقبال حساب د هغه ډمې دی په کومه ډمه باندې چې پیسې تر څو شیندې نو دا ډمه ستا ده، او که پیسې دې پې بندې کړلې نو دا د بل شوله. نو په دې باندې په پاکستان کې پیسې بندې شولې او دغه پیسې شیندل پې هر سړي بند کړه. نو دا اوس لاړله لندن ته او دا وایي چې زما خاوند جاوید پیزا ته د پاکستان نیشنیالټي میلاو نه شوله. نو ستا خاوند جاوید پیزا د کومه داسې تمغه امتیاز راوړی وه چې هغه له به پاکستان نیشنیالټي ورکوله، خو هغه یو افغانی او یو افغاني ته د پاکستان نیشنیالټي بالکل نشي میلاویدی. د نن دپاره بس همدومره. که زما په دې ویډیو ما نه څوک خفه شوي یا پې د چا زړه ته څه دوک رسېدلی نو زه د هغوی نه معافي غواړم. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې دا بټن لازمي ووهئ، ځکه چې موږ کومه هم نوي ویډیو اپلوډ کوو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته د ټولو مخکې درځي. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد. د الله په امان، الله مو آباد او خوشحاله لره.